له افغانستان څخه د ټولو عسکرو ایستلو پریکړه یوه زړوره پریکړه ده. نېشنل انټرست خپرونې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب خپور کړی. د مطلب لیکوال لیکي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه زړوره پریکړه ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي افغان جګړې او له دغه هیواد څخه د ټولو ځواکونو په ایستلو کې د امریکا 3 ولسمشران ناکام شول، خو ولسمشر بایدن هڅه کوي په نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي مداخلو ته د پای ټکی کېږدي او امریکایي ځواکونه کور ته راستانه کړي. لیکنه کې دغه راز زیاته شوې چې اوس مهال امریکایي ولس تر ترهګرۍ ډېر له نورو مسایلو ځورېږي او دا هغه څه دي چې بایدن یې اړ کړ تر څو له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستلو پریکړه اعلان کړي. باید وویل شي چې نېشنل انټرست نشریه داسې مهال یاده لیکنه خپروي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال د سپټمبر تر 11 نیټې له افغانستان څخه له قید او شرط پرته د خپلو ټولو ځواکونو ایستلو اعلان وکړ.